د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د پوځ جګپوړو چارواکو ته په خبرو کې اوکراین ته د وسلو او نورو اړینو مرستو د برابرولو له امله دغه چارواکي وستایل. بایدن په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې له دغه هیواد سره د 2.6 میلیارډو ډالرو پوځي مرسته منظور کړې ده او د توپونو او مهماتو په ګډون به نورې مرستې په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي. غواړم ستاسو لخوا له خپل هیواد څخه د دفاع لپاره زړورو اوکراینیانو ته د وسلو او تجهیزاتو ورکول وستایم. زه څو ځلې اوکراین ته تللی یم، پارلمان ته مې خبرې کړې دي او په هغو مسایلو کې چې هغه وخت په اوکراین کې جریان درلود ښه خبر وم. زه پوهېدم چې دوی کلک او سرلوړي خلک دي، خو له هغه څه چې ما پخوا فکر کاوه دوی نور هم غښتلي دي او ستاسو او په ناټو کې زموږ د نورو متحدینو لخوا د مشورو او وسلو په ورکولو سره دوی په میړانه جګړه کوي. په ورته وخت کې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده. د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو ویان د پنجشنبې په ورځ ویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونتسک او لوهانسک د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو تعرضي بریدونو ته دوام ورکوي. دښمن د دونتسک او لوهانسک د ټولو سیمو د نیولو لپاره تعرضي عملیاتو ته دوام ورکوي. دښمن د اوکراین په ټول برخو کې په پوځي او ملکي تاسیساتو باندې راکټي او هوایي بریدونه جاري ساتلي دي. د دغه هیواد دوهم لوی ښار خارکیف د توغندیو تر بریدونو لاندې او نیمه کلابند دی. ویان زیاته کړه د خرسن په جنوبي سیمه کې چې روسیې د پوره نیولو ادعا کړې ده، روسان غواړي چې د دغه سیمې خلک په زور له اوکراین سره د جنګ کولو لپاره جلب او احضار کړي. په یو بل انکشاف کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي خپلو ځواکونو ته یې امر کړی چې د ماریوپول په بندري ښار کې د وسپنې په یوې کارخانې کې په محاصره شویو اوکرایني ځواکونو برید ونه کړي، بلکې دغه کارخانه داسې محاصره کړي چې حتی یو مچ هم ورڅخه ونه وځي. ما په صنعتي سیمې د برید کولو طرحه بې ځایه وبلله او دغه برید مې لغوه کړ. هیڅ ضرورت نشته چې زموږ عسکر د صنعتي تاسیساتو په زیرزمینیو کې خاپوړې وکړي، داسې محاصره کړي چې یو مچ هم ورڅخه ونه وځي. د روسیې د دفاع وزیر سرګي شویګو وویل چې روسي ځواکونو او د دونتسک د خلکو د جمهوریت ولسي ملیشو د ماریوپول ښار ونیو او پاتې اوکرایني ځواکونه د ښار د وسپنې په کارخانه کې محاصره دي. له بلې خوا که څه هم ډېر شمېر امریکایان د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا لخوا ترسره شوي اقدامات تاییدوي، خو یو زیات شمېر بیا وایي چې ولسمشر د روسیې په وړاندې په کافي اندازه قاطعیت او قوت نه دی ښودلی. د اسوسییټډ پریس لخوا په ترسره شوې څېړنه کې معلومه شوې ده چې 54% امریکایان فکر کوي ولسمشر په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په وړاندې قاطع نه دی. 40% فکر کوي چې هغه په دې اړه سم دریځ غوره کړی او 8% وایي چې ډېر قاطعیت یې ښودلی. ډېر شمېر امریکایان د ناټو د ملاتړ لپاره د اروپا په ختیځ کې د امریکایي عسکرو ځای پر ځای کېدل تاییدوي، خو اوکراین ته له روسیې سره د جنګ کولو لپاره د امریکایي عسکرو د ورتلو مخالفت کوي. زیات شمېر امریکایان روسان او ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنګي جنایتونو تورنوي. 50% وایي پوتین خپلو عسکرو ته امر کړی چې جنګي جنایتونه وکړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن.